داسې راپات کې خو ورونه یوه خبر در سره واورئ چې د موږ دعوت ټول امت ته دعوت ده. دا مختص تر یو ځایه پورې نه ده، نه تر یو جماعت او نه تر یو منطقې او نه تر یوې علاقې پورې. زه د دې یو مثال درته وایم. ټوله اسلامي دنیا له دغه ټوله نړۍ کې د حکومتونو سره د موږ د جنګ مثال څه رقم ده. ورونه داسې پات کې دغه ټوله اسلامي دنیا اسلامي نړۍ دا د موږ کور ده. پوه شوې ورباندې؟ اسلامي نړۍ اسلامي دنیا دا د موږ کور ده. اوس د موږ کور د داسې فرض کې لکه دغه کوم ځای کې چې موږ یو په دغه اطاق کې داسې سر تر سره دغه چاردیوالي دا ټوله اسلامي دنیا ده. دا د موږ د کور ده. دې کې د موږ عزت ده، په دې کې د موږ قانون ده، په دې کې د موږ شریعت ده، په دې کې د موږ مالونه دي، هر څه د موږ په دغه کور کې خوندي دي. ولې؟ ځکه دا د موږ کور ده که نه، دا اسلامي ځمکه د اسلامي دنیا ده. اوس له هغه طرفه دغه د انګریز را روان ده، کافر را روان ده، امریکایان را روان دي، نور چې څوک وښیي په دنیا کې هغه متجاوزین کافران را روان دي، د ما کور ته را داخله کېږي. صحیح شو؟ د ما کور ته را داخله کېږي چې اسلامي دنیا ده. د څه په خاطر باندې دی راځي؟ د دې په خاطر باندې چې د ما عزت ویسي، له ما نه دین ویسي، له ما نه شریعت ویسي، په ما باندې خپل غربي او کفري قوانین نافظ کړي، د ما مالونه غلا کړي، د ما د امت اجتماعي وسایل، د ما تجارتي لارې، د ما سمندرونه، د ما معدنیات، د هر څه له ځان سره په شا کې ویسي. خو دا د مثال د چا لري؟ د مثال د غله پیدا کړي. دا د چا مثال پیدا کړ؟ د غله مثال پیدا کړ. اوس د ما کور ته چې اسلامي دنیا د غل راځي، د څه په خاطر باندې د ما مال، د ما شیان وړي، د ما اسباب، د ما وقارې وړي. زه اوس د دې کور چښتن یم، زه راجګېږم، دغه غل نه پرېږدم چې د ما کور ته راشي. دا غل زه پسې اخلم، که په کرارې نه راسره منې جنګ ورسره کوم، که په جنګ نه کرارېږي ولمې، اوس که په هره طریقه باندې زه د دې مخه نیسم. زه اوس له ده سره لاس و ګرېوان یم. ولې ورته دغه دنیا کې د حکمرانانو او حکومتونو سره د موږ جنګ دغه رقم مثال لري. زه اوس له ده سره لاس و ګرېوان یم. ده ته هم صلیبیه، ای امریکایه، ای بل هر کافره، د ما ځمکې ته مه راځه. اسلامي دنیا اسلامي ځمکه ده، د ما ځمکه ده، د ما شیان مه وړه. دلته اوس د ما ورور راجګ شو. دا د ما ورور ده، دا مې ورور ده، دی کلمه وایي، دی لمونځ کوي، دی د ما په ملک کې ده، د ما په ځمکه کې ده، د ما په کور کې ده، د ما د یوه پلار او د یوه مور زوی ده، له ما سره شریک ده، خو ورور مې ده که نه. نو زه له ده سره لاس ګرېوان یم. دی راجګ شي ما ته څه وایي چې نه ورور جانه ته کښېنه، ورور جانه پرېږده چې ویسي، پرېږده موږ ته بل قانون راوړی، د شریعت دې ویسي، پرېږده. زه له غله سره لګیا یم، د ما خپل ورور ما ته په کور کې راپورته کېږي، د ما لاس کلک نیسي. نه، غله ته څه مه وایه، پرېږده چې دا مالونه ویسي، غله ته څه مه وایه، پرېږده دا شیان ویسي، غله ته څه مه وایه، پرېږده چې دا عزت دې بار کړي. زه اوس هر څه کوشش کوم، که لاس اچوم، که چیغې وایم، که فریاد کوم، د څه په خاطر باندې چې غله ته زه ځان ورسوم، چې د غله مخه ونیسم. خو د غله لپاره یوه لویه دفاع چې ده، هغه څوک ده؟ د ما ورور ده دلته. ځکه ما مې خپل ورور نه پرېږدي. ورونه زه تاسې دغه خبره عقل ته وه چې درېمګړي راوغواړئ، هغلته کښېنئ چې ورځئ، ای درېمګړو، ای مخورو، ای ملکانو، قاضیانو، اوس تاسې فیصله وکړئ. زه اوس څه شي وکړم؟ زه مې د ورور لاس و پښې ورباندې مات کړم، چې ځای په ځای کښېنوم، بیا وروسته غل منې کړم. او که زه به ورته د ورور خبره ویم چې دا خو مې ورور ده که نه، دا خو مې د مور شی ده، پرېږده هغه غل دې راشي، هغسې هر شی کوي، خو د ما ورور خفه نه شي. زه به څه کوم ورونه؟ زه به اول دغه خپل ورور رانیسم، خو لاس و پښې به ورباندې ماتوم، خوله به یې پرې ماتوم، کونج ته به یې اچوم، بیا به وروسته لږ نه زه غل نیسم. ولې؟ ځکه غله ته ما پرېږدي نه. ورونه د دنیا حکومتونه سره دغه رقم مثال ده. د دنیا حکومتونه موږ کافرانو ته نه پرېږدي. حکومتونه چې د اسلامي حکومتونه دعوې دوی کوي چې موږ ورسره لاس و ګرېوان یو، په ټوله دنیا کې چې موږ لاس ورسره ګرېوان یو، ولې موږ اصلي کافرانو ته نه پرېږدي، موږ صلیبیانو ته نه پرېږدي، موږ صهیونیانو ته نه ورپرېږدي. نو ځکه دوی صحیح ده چې د موږ د کور خلک دي، صحیح ده چې دوی د موږ د ورونو مثال لري، خو هغه غلو ته چې موږ نه پرېږدي، چې دغو هغه غلو مخه ونیسو، نو موږ مجبور یو چې د دغو حکومتونو خولې ورباندې مات کړو، دغه حکومتونه یې ورې راونړوو، د څه په خاطر باندې چې موږ وروسته له هغه نه هغه د غلو مخه ونیسو، هغه غله منع کړو. د دوی سره ورونه د موږ دغه رقم مثال ده. ځکه دغه حکومتونه موږ چا ته نه پرېږدي؟ اصلي کافرانو ته نه پرېږدي. مسله باندې پوه شوئ که نه؟